سلامونه. په جرمني ژبه کې څنګه کولی شو د ډاکټر سره وخت ونیسو؟ د دې اړوند مهمې جملې او په آخره کې یو ښایسته ډیالوګ. دا ډیالوګ به در سره د وخت نیولو کې ډېره زیاته مرسته وکړي. نو دا ویډیو را سره حتما تر پایه وګورئ. د وخت غوښتنه کول. راځئ چې اوس یو څو طریقې یو ځای سره زده کړو چې څنګه کولی شو د وخت غوښتنه وکړو. لومړی: Ich hätte gern einen Termin. زه د یو ملاقات وخت غواړم. Ich hätte gern einen Termin. زه د یو ملاقات وخت غواړم. دوهم: Ich hätte gern einen Termin am Montag. زه د دوشنبې په ورځ د یو ملاقات وخت غواړم. ګرانو لیدونکو، دلته ما د دوشنبې ورځ ذکر کړه. ستاسو چې هره ورځ خوښه وي کولی شئ په دغه برخه کې ذکر کړئ. Ich hätte gern einen Termin am Montag. زه د دوشنبې په ورځ د یو ملاقات وخت غواړم. دریم: Haben Sie am Montag einen Termin frei? د دوشنبې په ورځ وخت لرئ؟ ګرانو لیدونکو، د تیر مثال په ډول دلته هم ما د دوشنبې ورځ ذکر کړه. ستاسو چې هره ورځ خوښه وي کولی شئ په دغه برخه کې ذکر کړئ. Haben Sie am Montag einen Termin frei? د دوشنبې په ورځ وخت لرئ؟ د وخت وړاندیز. راځئ چې اوس په دې پوه شو چې څنګه موږ ته د وخت وړاندیز کیږي. Geht es am Montag um 10 Uhr? د دوشنبې په ورځ 10 بجې مناسب دی. Geht es am Montag um 10 Uhr? د دوشنبې په ورځ 10 بجې مناسب دی. د وخت قبلول. راځئ چې اوس په دې پوه شو چې څنګه وخت قبول کړو، یعنی چې همدا وخت مناسب دی. لومړی: Ja, das geht. هو همدا مناسب دی. Ja, das geht. هو همدا مناسب دی. دوهم: داسې هم ویلی شو. Ja, das passt gut. هو همدا مناسب دی. دواړه یو ډول معنا ورکوي. Ja, das passt gut. هو همدا مناسب دی. راځئ چې اوس په دې باندې پوه شو چې څنګه کولی شو ووایو چې دې وخت کې زه مصروف یم یا نشم کولی. د مثال په ډول: Am Freitag kann ich leider nicht. د جمعې په ورځ متاسفانه زه نشم کولی. Am Freitag kann ich leider nicht. د جمعې په ورځ متاسفانه زه نشم کولی. او یا هم داسې: Nein, das geht leider nicht. نه، متاسفانه دا مناسب نه دی. Nein, das geht leider nicht. نه، متاسفانه دا مناسب نه دی. راځئ چې اوس دا جملې په یو ډیالوګ کې وکاروو. Zahnarzt Praxis Dr. Ahmad. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Wasiq. Ich hätte gern einen Termin bei Herrn Dr. Ahmad. Sind Sie denn schon bei uns Patient? Ja, ich war schon mal bei Ihnen. Einen Augenblick bitte. Aha, Herr Wasiq, geht es bei Ihnen am Montag um 8 Uhr? Da kann ich leider nicht. Ich muss arbeiten. Geht es auch um 10 Uhr? Am Dienstag um 10 Uhr haben wir einen Termin frei. Geht es da bei Ihnen? Ja, das passt gut. Dankeschön, auf Wiederhören. Dankeschön, auf Wiederhören. ګران لیدونکو، د ډاکټر سره د وخت نیولو اړوند دغه مهمې جملې چې ستاسو په سکرین باندې ښکاري
هیله ده چې یاد یې کړئ، تمرین یې کړئ او په روزمره ژوند کې ورڅخه ګټه واخلئ. ډیره مننه کوم چې تر دې دمه راسره مل وئ. له هیره مو ونه باسئ چې ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ او خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. تر بیا لیدو، الله حافظ. Bis bald. Tschüss.